سلام ملګریو، نن موږ له موږ سره زموږ مشر استاد ښاغلی شهرت ننګیال صاحب دی. د ننګیال صاحب نوم خو څوک هم چې کتاب لولي ضرور له دې نوم سره آشنا دی او د ده له هغه ځانګړي سبک سره هم آشنا دي دوی. ننګیال صاحب زما استاد دی. ما له ده نه زښته ډېر شیان زده کړي دي، د ده له لیکلو نه، خصوصا چې ما کله پوښتنه ترېنه کړې ده او ورته ویلي مې دي چې استاد دغه که داسې ولیکل شي څنګه به وي، خوند به یې څنګه وي. په لیکنه کې تر ټولو مهم شی چې د هغه خوند دی او دا خبره ما له استاد نه زده کړې ده. په لیکنه کې چې کوم شي تا ته ډېر خوند درکړه په هغه خپل سبک باندې او ودې لیکه، هغه به ټولو خلکو ته به خوند ورکوي. نو د استاد کتابونه 12 ګرامه ماغزه به هم تاسې لوستلې وي، د دوزخونو په لمبو کې د سوځېدلي جنت کیسه به هم تاسې لوستلې وي، چې زموږ د دې رڼاګانو د وطن د تیرو وختونو کیسه یې پکې کړې ده. هر چا چې د ننګیال صاحب سفرنامې لوستلې وي، ننګیال صاحب داسې سفرنامې لیکلې دي چې فکر نه کړم چې په پښتنو کې د بل چا دومره خوندورې، ژورې او له خونده ډکې سفرنامې لیکلې وي. دا سفرنامه ما سره شته، په شا باندې یو بیت لیکلی دی او په دې کې د وران کابل انځورونه هم خپاره کړي دي په شا باندې. جنت د ژوندانه مې د دوزخ په لمبو اوسو، په زړه کې مې پاتې دی دا غلی یو تصویر، د دوزخونو په لمبو کې د سوځېدلي جنت کیسه یې په دې کتاب کې کړې ده. نو ننګیال صاحب خو زما استاد دی، تر مخ پې ډېرې زیاتې خبرې نه کوم، له ده نه به یې واورم. او د اسد لالا ډېر پخوانی یار دی ننګیال صاحب، د دې دواړو ډېرې ښې جالبې قصې هم دي سره، یو بل ته په قار هم کله کله او ډېر سره خوشحاله هم وي. نو اسد لالا به یې ننګیال صاحب د دې کتاب په باره کې مې یو څو خبرې وکړم. د دې کتاب په باره کې زه بیا یو پوښتنه هم کوم استاد، چې استاد په دې سریزه کې یو شی لیکلی دی چې ما او اسد لالا غوښتل چې یو داسې البم خپور کړو چې هغه کې د جوړ کابل او دوران کابل انځورونه وي. زه وایم چې اوس هم په دې باندې فکر کېدلی شي چې بیا خپور شي. دا هغه الفت مجله کې موږ خپور هم تر ډېره حده. دا کتاب یو داسې قسم لري چې دا چې په کوم وخت کې لیکل شوی دی او ننګیال صاحب کوم جرأت کړی دی نو هغې ته اوس مخامخ دی، نو سلام پکار دی، ځکه دا په 1986 کې لیکل شوی دی. هغه دومره خطرناک وخت و چې چا هغه وختونه په یادي نو هغه پوهېږي چې هغه څه رقم وخت و. او په دې کتاب کې چې کوم جرأت شوی دی هغه چې دا کتاب سړی ونه لولي نو اوس په زموږ په خبرو باندې به هغه څه پوه شي. خو دا کتاب چې هر څوک لولي نو زمان او مکان دی په ذهن کې وساتي، بیا پوهېږي چې دا کم وخت او په کم ځای کې لیکل شوی او څنګه لیکل شوی. ظاهرا دا ډېر یو ساده کتاب دی چې د ننګیال صاحب د پېښور نه راځي کابل ته، کابل او پېښور به څه سفرنامه وي. خو دې کې چې ننګیال صاحب څه کړي، یو خو د ډېره هڅه کړې ده، ډېر کتابونه یې ورته کتلي دي چې تاریخي ځایونه یې ټول راخیستي دي، او بل چې کوم وخت کې د څه لیکلي دي دا ډېره مهمه خبره. او جالبه دا وه چې دا کتاب کله چاپېده نو زه او ننګیال صاحب دواړه ډارېدلو چې دی لیکوال او زه یې ناشر وم. نو بیا موږ دا کتاب چاپ ته ورکړو، لاړلو سوات ته لاړو، پېښور کې اوسېدلو، سوات ته لاړلو، چکر هم ووهه. موږ ویل چې ذهن هم لږ دغې دا کتاب هم بیخي په یاد نه وي چې راغلو کتاب چاپ شوی و. کتاب نه پس نو بیا په موږ چې څه تېر شول، ننګیال صاحب خو زه فکر کوم 2-3 میاشتې خوب نه و کړی، سم نه و، او زه هم داسې یو میاشت 2 زه هم بېکاره وم. نو هغه وختونه هم تېر شول. اوس خو دا د ډیموکراسي ده او هره خبره کولی شو، هر چا مخکې کولی شو، هر څنګه یې کولی شو. دا مې یو د شکر ځای دی، دا یو ښه بدلون دی. نو اوس به ننګیال صاحب ته وخت ورکړو چې زه به یوه لنډه خبره وکړم. د قاضي صاحب لیکلی و چې ننګیال صاحب ته چانس ورکوي، چانس ټول ورکوو ننګیال صاحب ته. د یو د هغه پوښتنه هم کړې ده چې د استاد خپلو کتابونو کې خپله کوم یو خوښ دی؟ زه خو چې خپل کتابونه د ما یا لیکنه چاپ شي زه جمهوري نه ګورم، د دې دپاره یې نه ګورم چې بیا خوند راکوي. یعنې ما هېڅ خپله لیکنه نه ده خوښه، نه مې خپل کوم کتاب دغسې خوښ دی لکه د ملګري چې وایي. نو د قاري صاحب خبرې ټولې مه منئ. دوی چې کتابونه ولولئ خپله بې ومنئ. حتما د ده خبرو کې شته، خو که ووایم نو ګستاخي به وشي، کنې دا هم ویلی شم چې ځینې خبرې دروغ هم دي، خو زه به دا نه وایم، خو مبالغه ده. او بس ما کې ما سره علم نشته، معلومات دي، یو څه د معلوماتو په بنیاد باندې یو څه لیکم، او د چا خبره یوه د غره نه یوه د سمې نه، دا د لوستونکو محبت دی چې دوی خوښوي، او په ما کې داسې خاص کمال نشته. نو الله دې رحم وکړي په موږ او په دې وطن او په دې خلکو باندې.
دغه نیازي صاحب یو خبره کړې سیدالرحمن نیازي صاحب چې ننګیال صاحب او دانش لاله ته ووایه د دوزخونو په لمبو کې سوځېدلی جنت مې په نهم ټولګي کې هم چې لوستی دی بیخي خوندور دی هغه په شګو کې مظلونه کتاب به یې چېرته ومومو او هغه په سکروټو کې مظلوم په سکروټو کې مظلومه ده هغه هم اسد جان لطف کړی چاپ کړی دی زه به دې ته یو زیری ورکړم چې زما پروګرام کې دی ډېر وخت نه چې زه ستا ټولې سفرنامې یو ځای کړم او یو علیحده یې چاپ کړم انشاءالله دا به اورېدونکي او د لیدونکي به په دې باندې دغه شي خبر شول چې انشاءالله زه ستاسې ټولې سفرنامې یو ځای کوم او ټولې به یو ځای چاپ کړم چې څوک یې لولي ځکه چې ما دا بار ویلي دي چې هغه داسې سفرنامې دي چې په بیا لوستلو ارزي په هغه کې خپل ننګیال صاحب ډېر وخت نه وئ تاسې ناروغه وې اوس څنګه یې صحت ښه دی او صحت خو داسې پوره ښه نه یم خو کله کله د دې مرض څپه په ما باندې راشي او بیا نو زه مجبور یم په کال کې یو ځل لاړ شم د چکپ دپاره بهر ته نو هلته بیا کله د چکپ ډېر وخت ونیسي شفاخانو کې روغتونو کې اپاینټمنټونه په ځنډ باندې میسر وي نو دغه سږ کالم دغسې یوه پېښې سره مخامخ شوم چې ډاکټرانو نه قانع کېدل په دې اپاینټمنټونو باندې نو د یو د پاسه بل چکپ و نو په هغو باندې ډېر وخت ونیول شو نو صحت مې داسې پوره ښه نه دی خو الله دې راضي شي او خدای دې رحم وکړي رنګ خو هم ښه دی انشاءالله دې وختونو کې م لیکنې کړې دي ننګیال صاحب د څه وخت چې موږ نه لرې وایي میاشت دوه درې دلته زه په یو ناول باندې بوخت وم چې کله به مې صحت یو څه ښه و نو په هغه ناول باندې مې کار کاوه د دې ناول نوم دی د میوند زمری دا داسې قصه وه چې جلالي صاحب راغلی و لندن ته د ډاکټر صاحب اعظم کور کې میلمانه وو او خدای دې وبخي زرملوال صاحب هم و نو ده د هر ونه پوښتنه کوله چې کوم ځای کې اوسئ نو زرملوال صاحب چې کوم ځای ورته وښود نو ده ورته وویل چې ښه هغه د میوند زمري په سیمه کې اوسئ نو ما ته دلته سودا مې شوه چې دا به څنګه سیمه وي پوښتنه مې وکړه دا یو پارک دی او هلته په هغه پارک کې د میوند زمري یوه مجسمه ده او هلته چې د میوند په جنګ کې کوم برطانوي عسکرو منصبدار وژل شوي دي د هغو نمونه دي هلته او یو ډبرلیک دی نو بیا زه د هغې ته لاړم هلته وکړ چاته پته نه وه داسې خاص افغانانو نورو ته چې دغسې یو ځای شته هلته د انګریزانو خپل د عسکرو نمونه د خپلو عسکرو نمونه یې لیکلي چې هغه جنګ کې وژل شوي دي هغه د جنګ داسې یو لنډکی یادونه یې هم کړی دی نو بیا د دې ځای نه د ما د ناول یو هغه شروع کېږي او نوم یې هم د همدې ځای نه اخیستل شوی دی نو په هغه باندې مې چې کله صحت څه ښه و په هغه باندې مې کار کاوه نورې دغسې اخباري لیکنې خو نو هغه داسې دي چې یو وخت په تېرېدو د هغو هغه روح هم کمزوری کېږي نو هغه خو همیشه زه کوم د نیازي صاحب بله یو پوښتنه هم کړې ده استاذ وایي ننګیال صاحب نه وپوښتئ چې هغه وخت کې شوروي اتحاد په افغانستان کې و او تر طالبانو وخت پورې ستاسو افکار بیل ډول و اوس د افکار افغاني نشنلیزم ته ډېر مایل دي د دې تفاوت وجه څه ده نو دا خو طبیعي خبره ده چې یو سړی څومره پوهېږي څومره تجربه پیدا کوي څومره معلومات حاصلوي څومره د حوادثو د عمق نه خبرېږي د په افکارو کې هم هغسې بد راځي نو هغه یوازې زه نه وم د هغه شوروي جهاد په وخت کې ډېر قدرتونه دغسې وو چې د هغوی افکار دغسې نه وو لکه نن چې دي خپله متحده ایالات هغه وخت په داسې موقف کې وو په داسې یو دریځ کې وو چې هغوی دغه جهاد د شوروي پر ضد جهاد د ټولو نه زیات تبلیغاوه او د دې جهاد په مذهبي اړخ باندې ډېر ټینګار کوه نو دا یوه طبیعي خبره ده او دا یو ما خبره کړې چې موږ او تاسې به کله کله ویلې چې انسان کې تغییر را نه شي نو نو دا تغییر فاطمي ده نو چې تغییر را نه شي بیا خو نو تغییر باید راشي متحجر ذهنیت خو ډېر ما د ذهن کړکۍ خلاصې ساتلې همیشه په هغو وخت کې مې هم خلاصې ساتلې زه په هغو رنګ کې دغسې لکه نور چې رنګ و زه رنګ نه شوم د موږ تعداد ملګري هم دغسې پاتې شو د خپل موږ او تاسې تقریبا یو ګروپ چې وو یا یو ډله چې وو داسې وو چې نور خو هغه یوه څپه وه اسد جانه چې هغې څپې ته نو دغسې
تقاضا هم دغسې وه چې باید سړی همغسې شي. دا اوس تاسو یوه خبره وکړه چې ته به هغه وخت ته ورځې، هغه وخت به اوس ته نه راولي، دغه وخت مقتضیات، دغه وخت اوس خو هر سړی یو آزاده خبره کولی شو، خو هغه وخت کې چا نه شو کولی. نو د تغییر خو طبیعي خبره ده. ډیر خلک مینوال چې دی استاد ډیری تاسو ته سلام وایي. شلمان صاحب له ملکڼ نه احترام او درناوی وایي درته. او شلمان صاحب خو بس دغسې زموږ ملګری دی، د هغه د فکر په لحاظ هم زموږ ترمنځ ډېرې قوي رشتې او تړونونه دي، او د مزاج او طبیعت په لحاظ باندې موږ ډېر ښه وختونه تېر کړي. نو د ما احترامات هم درته دې ورسېږي، خدای دې خوشحاله لري، خدای دې وساتي. مننه شلمان صاحب. اوري هغه احسانزي صاحب یو پوښتنه کړې وه، وایي ستاسو طبیعت ملایي دی او لیکنې مو ډېرې طنزي دي. او د ملایي خو دغسې دی چې زه خپله متاسفانه ووایم، خوشبختانه ووایم چې ملا یم، مدرسې نه فارغ یم، مدرسه مې لوستې ده. او نو دا خامخا هغه اثرات د عمر په دغسې وختونو کې چې سړی په یوه جهت کې، نو هغه اثرات پاتې کېږي. د نجیب پښتون صاحب هم سلامونه ویلي دي. توریالی ملیار صاحب ویلي دي، وایي 12 ګرامه ماغزه نه پیدا کېږي. اوس 12 ګرامه ماغزه به انشاءالله موږ بیا چاپوو په دې نږدېو کې له نوو زیاتونو او سمونو سره، چې ځینې پروپي تېروتنې او شیانو پکې هغه به هم ټول انشاءالله سموو، بیا به چاپوو. او موږ او اسدالله دوی په دې خبره هم کړې ده. استاد ته منتظر وو، استاد لږ ناروغ اوس راغلی، انشاءالله په دې به هم کار کوو. خو دغه ما نه هم ډېرو خلکو غوښتنه کړې ده چې حتی ځینو خلکو دا ویلي چې که تاسو دانش صاحب نه چاپوي، موږ ته د اجازه راکړي چې موږ یې چاپ. نو د دې په یوه نسخه باندې صمیم صاحب مطالعه کړې ده، هغو پکې د طباعتي غلطۍ او ځینې نورې تېروتنې غالبا چې دا یې ټولې په نښه کړي دي. نو د هغو نه به دغه اصلاحات هم راشي، ځینې نور مواد او اسناد چې ما سره وي هغه هم پکې ځای کړي انشاءالله. د وحید عاطف صاحب ویلي چې زما پوښتنه ترېنه وکړه، له عاطف صاحب د پوښتنه دې څه وه بیا یې وپېر ووایه. او بل قاضي صاحب ویلي دي چې استاد اوس په څه شي باندې بوخت دی. استاد مخکې قصه وکړه چې د میوند زمري په نوم باندې ناول مې شروع کړی دی، او د ناول قصه یې هم وکړله. استاد تاسو د ناول وویل چې هلته یې مجسمه جوړه کړې ده، او په هغې بیا د دغه خپلو عسکرو نومونه لیکلي دي. لکه دا موږ چې څنګه القاب ورکوو خپلو خلکو ته، همداسې القاب یې بیا ورکړي د جګړې، او که نه یوازې د دوی یادونه یې کړې ده. او زموږ غندنه خو یې پکې نه ده کړې چې له دغه رقم خو یا خرابو خلکو سره جګړه وه. کمال په دې کې دی چې دوی هېڅ د مقابل لوري باندې هېڅ ګوتنیونه نه ده کړې چې هغه څوک وو، او لکه دلته چې ویل کېږي چې وحشي وو یا څنګه وو یا څنګه وو، د هغوی هېڅ یادونه نه ده کړې. او کمال یې بل دا کړی چې د موږ ویاړ یې خپل ویاړ ګرځولی. میوند زموږ ویاړ دی، مګر پیرنګي هغه خپل ویاړ ګرځولی، په هغو دپاره یې پارک جوړ کړی، هلته یې مجسمه جوړه کړې ده، هلته یې د خپلو عسکرو منصبدارو درناوی کړی. حال دا چې په حقیقت کې میوند د موږ حماسه ده، د موږ افتخار دی، د موږ ویاړ دی، مګر د موږ نه خپل ویاړونه پاتې دي، او نور خلکو هغه لکه صاحب ما ډېر وخت شو نه پوهېږم، تقریبا 20 کاله یا 22 کاله مخکې یو شي کې لوستي وو، اوس نه پوهېږم چې مجله وه که څه شی و، خو په هر حال هغې کې دا و چې د میوند جنګ یې دغه کړی و، دا غذا یې په شک باندې دغه کړی چې داسې یو شکي جنګ دی، دا نشته دی. یعنې دې سلي سره یا دغه تاسې کوم دغه وکړه دا شک به هم ختم شي که نه؟ او دا باید ختم شي، ځکه چې دلته خو انګریز خو دغسې نه کوي چې هغوی په یوه جعلي هغه باندې مناسبت باندې پارک جوړ کړي یا دغسې و. نو دا خو هلته د هغو ټولو رتبې معلومې دي، د منصبدارو رتبې معلومې دي چې دغه منصبدار نوم یې دغه و، او هغه رجمنټ او هغه ټولی او کنډک دا یې معلوم دي. نو دا ډېر جالب دی، او ممکن په نورو ځایو کې هم دغسې د افغانانو د ویاړ څلي موجود وي، خو د موږ نه پټ پاتې شوي. ننګل صاحب دا زما ملګري شوخي کوي همیشه، زه فکر کوم دی ته هغه کوم میدان چې زه ورکوم ازادي ورکوم، دی به هم دې نه به هم دی غلطه استفاده کوي. اوس ستا نور کتابونه راوړل، جالبه دا ده چې ګونګ سخنګو. ښه استاده د هغه یوه پوښتنه کړې ده، د نیازي صاحب ویلي دي چې په 12 ګرامه مغزه کې د حقاني صاحب صفت وزمه قصې بیان کړي دي، او د نورو خلکو یې بیا منفي اړخونه راخیستي دي. بل د شریف پاچا هم ویلي دي چې په ده باندې د حقاني صاحب له خوا نه فشار و چې ده ستایلی دی، او که څه بله خبره وه. دا پوښتنه عام خلک هم دلته چې راسي دا ډېره زیاته کوي، ډېره یې کوي. او زه کله په دې پوښتنه ډېر دغسې تعجب وکړم چې یو خو دا ما لیکلي په دې کتاب کې چې دا د اوس وخت کتاب نه دی، دا د هغه وخت کتاب دی چې حقاني صاحب
د ټولو خلکو ته منلی و، ښاغلی و او هیرو و. نو دا د هغو وخت یادښتونه دي، دا یوه خبره. او بله خبره دغه ده چې افغاني صاحب په هغه وخت کې په کورنیو جګړو کې برخه نه واخیستې. نو دا د شخصیت هغه بارز اړخ خو د ما دپاره ډېر مهم و چې دغسې یو سړی چې هغه قومندان یو د شوروي سره جنګېدلی او هغه دلته د وزارت مقام قبول نه کړي، ځکه چې هغه حکومت کې د عدلیه وزیر او دا یې سوله وکړي، د سولې دپاره کار وکړي. نو دا په خپل ځای د ده د شخصیت یو دروند اړخ دی او د ما دپاره په زړه پورې و. دا د همغه وخت یادښتونه دي چې دی د سولې په لارو چارو بوخت و، په جرګه بوخت و او په دې جرګه کې زه ورسره وم. نو دا زما د یادښتونو یوه برخه ده، البته ټول نه دي خو یوه برخه یې ده او غوښنه برخه یې ده. استاد وبخښه سرلاله، ضرور خو نه ده چې زه د یو چا غندنې ارومرو ولیکم، خو ما یې دا شی لیکلی، تاسو یې هغه بل اړخ ولیکئ. دا خو ما دا لیدلي، دا خو زما لیدلي دي، ما مشاهدات دي، یا د ما حتی مطالعه هم نه ده، خپله مې لیدلي. نو ما خپل لیدلي په دې کتاب کې راټول کړي او د خلکو نه د افغاني صاحب د شخصیت دغه اړخ بیخي پټ پاتې دی چې هغو ته جنګ نه جرګو ته ډېر اهمیت ورکړی دی، ډېر رول یې درلودلی دی د تنظیمونو تر منځ او په سیمه کې چې کوم د جرګو وطن دی هلته د ډېرې شخړې ډېر جنجالونه په د جرګو باندې اور کړي. نو د هغه جرګه د هغه سیمې یو هغه دی دا عنعنه ده او هغه د جرګو وطن دی. ما وختي وخندله کتاب دغه یو مقدمه مې جوړه کړله، خو بله خبره پکې راغله چې اورېدونکي یا لوستونکي د لیدونکي ونه وایي چې دا څنګه چلو. دا د ننګیال صاحب یو بل کتاب دی، ګنګ سخنګو. دا مخکې به داسې و چې دا کتاب چاپول یوازې داسې نه و چې مثلا یو اوس لکه ناشر پیدا شي صرف پیسې پیدا کړي یو ځای ونیسي ولیکي چې فلانی ناشر یا. اوس خو قصه اسانه ده. هغه وخت کې چې زه د دې کتاب یا د نورو کتابونو خبره مونږ کوله، دې کې به 80-90% یو مبارزه هم شریکه وه. صحیح وایم ننګیال صاحب؟ نو مونږ چې کله دا کتاب چاپوو د ننګیال صاحب راټول کو، دا چاپ شو، نو یو ورځ داسې کار وشو چې زه د یو طرف نه تهدید شوم په یو کارتون باندې. نو ننګیال صاحب خندل چې راغی، ما یو کارتون د کتاب د منځ نه لرې کوو. نو ننګیال صاحب بیا ما پسې یو قصه جوړه کړې وه چې دا صفحه به یې کول او جیب کې ورچو. نو دا هم ډېر خطرناک کتاب و. کتاب هم دی په دې کې هغه د جهاد د وخت کارټونونه چې په ډېر خطرناک کتاب و دا چې خپاره شوي همغه دي پکې استاد. دا ما ته اسد جان داسې ورېدلی ښکاره شو چې دغه کارټون چې شلاوه دی د کتاب نه، دی په هغه د کاغذونو په ټوکرۍ کې هم نه اچوه بلکې جیب کې اچوه. نو دا جیب یې هم دغسې ښه پړسېدلی و، د واسکټ جیب یې و. نو بیا خیر ښه څومره چې شلولي و هغه یې وشلول، نورو نه بیا پشیمانې شو. بریالي باجوړي استاد لیکلی دی، وایي د استاد نثر ډېر زیات خوندور دی. زما وایي همیشه هیله وه چې استاد لنډې کیسې او ناول ولیکي. نو اوس وایي خوښ شوم چې دې باندې پیل کړی په ناول باندې او تحلیل مې هم د ننګیال صاحب ډېر خوښ دی. خدای دې عمر ورکړي. مننه استاد. دغه قاضي صاحب سباون چې دی زه فکر کوم همغلته له موږ نه ډېر لرې ډېر زیات ورخطا دی. داسې فکر کوي چې نږدې وایي سختې پوښتنې به یې کړې وایي، خو کاشکې راغلی وای قاضي صاحب. دا پوښتنه به زه استاد ته وایم، جهادي ادبیاتو په جهادي ذهنیت ایجادولو او قوت کې زیات رول درلودلی و. جهاد یې بریالی کړ. اوس د وطن سره د مینې او آبادۍ سیزن دی، خو د قلموالو قلم هغسې اغېز نه لري. ستونزه چېرته ده چې لیک نن سبا احساس نشي بدلولی. د جهادي ادبیات چې ویل کېږي، زه ما په فکر بیخي د جهاد په وخت کې ادبیات دغسې چې موږ یې فکر کوو نه وو. هلته تبلیغات وو، د سپېدې نه پرته چې یو ادبي مجله وه، نور ټول یو څه د قلم نه د قلم کم هغه باندې سپېده یو مکمل ادبي مجله وه، یو تحریک و، یو ادبي غورځنګ و. د هغو نه علاوه نور ټول تبلیغات وو او تبلیغات هم دغسې وو چې دقیق تبلیغات هم نه وو، داسې لکه سړی چې وایي هوایي تبلیغات وو. نو ما په فکر دغسې خاص ادبي هغه هلته رشد ونه شوی کولی. دغه ذهنیت موجود و چې تخیل چا نه شوی کولی او هر سړی مجبور و، هر لیکوال مجبور و چې ځان په خپله سانسور کړي. نو بیخي ما ته داسې نه ښکارېږي. دا د مجروح صاحب د دفتر نه د مجروح صاحب ځینې شعرونه او لیکنې
خپاره شول هغوی یو ادبي ارزښت درلود او د سپیدې مجلې یو ارزښت درلود. نور خو ټول په تبلیغاتو باندې مبني وو، د جهاد لټریچر و د رسنۍ. نو استاد اوس هماغسې نشي کېدلی چې دغه د لیکنۍ ژبه یا مثلا همدغه تبلیغات دومره قوي شي چې د خلکو له وطن سره یې مینې ته وهڅوي، لکه څنګه چې هغه وخت کې جهاد ته هڅول یا جګړې ته هڅول چې اوس یې له وطن سره د مینې ته وهڅوي. څه باید وشي؟ داسې یوه لاره شته؟ لاره خو همدغه ده چې اوس دلته د مطالعې رجحان بیخي کم دی ما په فکر باندې، او کتابونه د پیشن دپاره خلک ځان سره ساتي، د دې لپاره یې نه ساتي چې کتاب مطالعه کړي. او بل دغسې یو ویش دلته رامنځته شوی دی، زموږ لیکوال هم ویشل شوي دي. ډېر د افسوس خبره ده چې دغه لیکوالان په سیاستونو پسې دومره ګړندي ځغلي چې هغه ادبي یون د دوی نه پاتې دی. په سیاست کې ډېر دوی ککړ شوي دي. نو ادب یو څه ټکنی شوی دی. دغسې څوک چې هغوی سیاست ضمني وبولي او ادب اصلي وبولي هغسې ماته نه ښکارېږي. نو یوه وجه یې دا کیدی شي، او بله وجه یې دا کیدی شي چې دلته زموږ ځوانان او ادیبان ټول په واک او اقتدارو د واک په دغه بېلابېلو اړخونو مرکزونو سره په رابطه کې دي او همغه سیوري لاندې دي. نو دغسې یو مستقل ادبي تحریک یا ادبي حرکت دلته نشته. لکه اوس د سپیدې مجله ما یاده کړه، دا یو مستقل هغه و هلته، او دوی ډېر کار وکړ، د بیخي یو جهت یې هلته رامنځته کړ. نو دلته اوس دغسې نه افراد شته نه اشخاص شته چې هغوی خلکو ته دغسې فکر ورکړي. یو مرکزي محور هم نشته چې په څه باندې خبره وشي. ټول خلک په دې کې مصروف دي، چېرته مقرر شو، څونه غلا وکړي، څنګه وکړي، کوم ځای نه راغلي دي، څه شی وکړي، دا مسلې هم شته دي. او د باجوړي صاحب خو استاد دی، ما د ده لنډې کیسې لوستې دي، ډېر څه مې ترې زده کړي دي، ډېر احترام ورته لرم. نو خدای دې وساتي، خدای دې د شلمان صاحب ډېره مننه. شلمان صاحب وایي څو مخکې مې ستاسو پوښتنه له اصل نه کړې وه، خو اوس خوشحاله شوم چې روغ دی. استاد شکر دی اوس روغ دی، ستاسې ډېره مننه شلمان صاحب. دلته یو بل ملګری محمد شریف شفیع ویلي دي چې د 12 ګرامه ټول صفتونه دي، منفي اړخونه پکې نشته. آیا دی اوس هم هماغه ګوند پورې اړه لري که نه؟ نو زه خو فکر کوم چې 12 ګرامه مغزه ټولې نیواکې دي. ما ته خدای څخه او صفتونه خو نشته پکې، البته یادونې شته پکې، د واقعې، د پیښې، د جریان. نو هغه صفت نه دی، هغه به واقعیت دی ما په فکر باندې. او نور خو ځینې خلک په همدې د کتاب ته په غوسه دي چې په دې کې دوی په فکر داسې وایي چې د باندې مجاهدینو باندې نیوکې شوي دي او په جهاد باندې انتقاد شوی دی. نو نګل صاحب یو ما دې ته قصه کړې وه، زموږ یو ملګری یو کتاب یې 12 کسانو ته ورکړه، 12-13 کسانو ته یې ورکړه، ویل چې دا ولولئ، بیا هر یو نه زه بېل بېل معلومات اخلم د دې کتاب په اړه کې. نو هغه بیا هغه موږ ته وروسته ویلې چې دا تاسې چې ټولو کتاب لوستی و، ستا بېل برداشت و، د هغه بېل و، د هغه بېل و. نو فکر کوم چې دې ورور به برداشت هم همداسې فرق کوي، یا به په یو زاویه چې ورته ګوري دا هم پکې کېدی شي. کله کله سړی کتاب نه یو برداشت هم ښه نه شي اخیستی، یا د کتاب د منځ نه یو څه ولولي، تسلسل یې نه وي مراعات کړی. نو دا یو بل ملګري چې په دې کتاب نیوکه کړې وه چې ننګیال خپله ملا دی، د ملایانو د کورنۍ نه دی، او ده په ملایانو باندې داسې یو د ده په خبره تاخت و تاز کړی. نو هغه هم نه و پوه شوی. حال دا چې ما تاخت و تاز نه و کړی، ما صرف د پیښې د یوې شپې یو تصویر وړاندې کړی و. او هغه خو ډېر خوندور تصویر و استاد، دا هغه تصویر و چې بیخي حقیقي و، موږ او تاسې وینو. که یو چا په دومره خوندور انداز باندې وړاندې کړی چې هم ورته وخاندي او هم یې په ځینو برخو باندې افسوس وکاندي، نو دا خو نور هم حقیقي سو، رښتینی شو. دا استاد ځینو ډېرو خلکو د هغه په باره کې پوښتنه کړې ده، د 12 ګرامه مغزه په باره کې. یو بل ملګري ویلي ذبیح الله نوني چې دا ګونګي سخنګو کتاب اوس پیدا کېږي نه؟ هو دا شته، موږ سره یو څو ټوکه دلته. دغه بل ملګري ویلي آصف مشال چې 12 ګرامه مغزه مې لوستی، نه پوهېږم سوځېدلی جنت به څنګه وي. زما داسې کتاب په کار دی چې د کابل د جنګ صحنې پکې وي. په دې 12 ګرامه مغزه کې هم شته که نه د کابل د جنګ صحنې، دوی چې بندیانېږي او کورنۍ جګړې او دغه ټولې کیسې شته پکې. او په دې هغه کې شته د دوزخونو په لمبو کې سوځېدلي جنت کې هم شته. دا سفرنامه ده. د استاد یو بل کتاب هم زه ژر یاد کړم، له پېښوره تر خوست، کابل او کندهار، د استاد بل یونلیک دی په سکروټو کې
مزلونه دا انتهایی ډېر زیات خوندور دی. فکر کوم استاد په هغه چورلکه کې چې تاسو تللي وئ هغه صحنې په دې کې دي د مرګ پر وزرو. هغه د مرګ پر وزرو چورلکه نه وایي، تیاره وه، څلور ماشینه تیاره وه، خو د دروازه عجیبه دا وه چې دا زلفۍ چې موږ ورته وایو دا کلپ، د چینایي کلپ، دا زلفۍ ورته ولډینګ کړې وه، بیا د چینایي کلپ یې اچولی و. نه پیلوټ راغی په کلی باندې دا دروازه خلاصه کړه او کلپ یې په جیب کې واچوه. نور د ده هغه د پیلوټۍ یونیفورم باندې هغه لباس بس وخوت او بیا د تیاره چې په هوا شوه نو داسې توازن یې ونه شوی ساتلی، بېرته کېناسته. موږ پوه نه شو چې څنګه چلې ولې کېناسته. خو بیا ما ته د هوایي ډګر یو منصبدار وویل چې د دې تیلو هغه یې نه و تړلی، د ټانکۍ سر یې نه و تړلی. نو دا بېرته دا ډېره خطرناکه خبره دا خو رښتیا د مرګ پر وزرو سفر سفر و. دغه محب الرحمن مالیار صاحب ویلي وایي د رباني پرتوګ چپه اغوستل یې خپله لیدلي وو که چا اورېدلي وو. بل په یوه غونډه کې رباني یوه لنډۍ ویلې وه که یې خپله لږ واضح کړې که په میوند کې شهید نه شوې چې پرې مین وي ترې چاپېر دې کړه لاسونه. او نو دا کندوز دوستم نیولی و هغه ورځو کې او استاد رباني ډېر پریشان او ډېره وضع یې خرابه وه. نو د پغمان کې استاد صاحب ځای کې پروت و، د کابل نه پرېم کې کړي وي. نهلته بېګا مونږ ولید او سهار چې بیا وختي راغی سهار نو بیا ده د کار کړی و څه خبر څنګه چل و، ویره به پرې راغلې وه. نو د پرتوګ یې څټ اغوستی و. سمیم صاحب خو تا ته ویلي مو چې دا مه چاپوه. او یوه بله جالب هغه دا وه چې په د وریښمین تنګي کې یو چا په کمر باندې لیکلي و، هغه هم د کتاب کې ما رااخیستې ده چې قرض ورکړه سیاب ته ضامن ترې ګلبدین واخله او بیا مې ته دا وزن یې ور برابر کړی. نو هغه وخت جالب شان ما دغه د طنز هغه چې د خلکو کې و، په جنګونو کې، په بربادیو کې، په غمونو کې، دا خو لکه چې استاد صاحب ته ډګروال صاحب ویلي مو او دا خلک بیا هم دغسې وو چې ژوند سره یې مینه وه، د ټوکو سره، د خبرو سره، تایبو سره دې سره یې علاقه وه. نو دغه وخت دا ما هم ټول نه دي ټول کړي، خو ډېر جالب شیانو سره سړی مخامخ کېدی. کاشکې ټول غونډ شوي وای. او بالکل دغه سلطان رمضان ملګریه استاد خو مخکې سپیناوی وکړ چې ما د چا صفتونه په دې کتاب کې نه دي لیکلي، څه مې چې لیدلي همغه مې ویلي دي. نو فکر کوم بیا به جواب ته اړتیا نه وي، که له سره تاسې اورېدلي وي دا وروسته بیا هم خپرېږي، هغه کې بیا هم تاسې اورېدلی شي. تاسې ویلي چې مخامخ یې د ملا جلال الدین صفتونه پکې شوي دي، څه وجه کېدی شي؟ او دا به زه بیا مجبور یم چې توضیح ورکړم. دغسې به ما نه ویلي چې حقاني صاحب ښه سړی دی، بزرګ دی او نابغه دی او علامه دی، مګر دغه پېښې چې ما لیدلي نو هغه خو د صفت نه دی، نو هغه واقعیت دی چې هغه ما لیکلي دي او زه خپله د هغو مشاهده ما کړې ده، د ما سترګو لاندې تېر شوي دي. نو هغه که دوی صفت بولي نو بیا به هغه سړي کې دا صفت وي. او بله خبره دا ده چې استاذ لیکلي هم دي، اوس یې هم وویل ما چې څه لیدلي همغه مې لیکلي دي. دا چې په هغه پسې نور خلک څه وړ خبرې کوي اما نه دي لیدلي، نه مې دي لیکلي. زه خپل ځانم آزاد بولم او بل چاته هم د ازادي ورکوم. که چا څه لیدلي نو زه داسې نه کوم لکه چې زه د بیا د حقاني صاحب په دفاع کې ودرېږم چې نه دغسې نه وي. د هغوی هغه ته زه احترام لرم، هغوی به لیدلي. او بله خبره استاد، بله خبره دا هم ده استاد چې موږ خو دغه واک هم لرو چې څه زما زړه غواړي هغه ولیکم. اړ خو نه یم چې حتما د هغه منفي مو لیکم او مثبت دې مو لیکم، کوم چې زما خوښه وي زه خپله لیکوال یم همغه به ولیکم. دا یو بل ملګري ویلي دي دا شوخي کړې که څنګه سعادت ساحل صاحب ویله قانع اکا سره د اړیکې څنګه دي، هم نظر یې ورسره. قانع صاحب خو دغه دماغ څنګ ته چې ناست دی دغه دانش دا دماغ کمزوري ده او زه د دوی مستعمره یم. دا زه دوی لازم او ملزوم نه یو، دا ظالم او مظلوم یو. نو بس د دوی نه ما نه رغېږي. 40 کالو 15 کالو اشنایي دي، زه اوس بل دغسې نور اشنایان نشم پیدا کولی. دغه هغه ویلي دي رحیم الله عادل سی ټیپۍ والا ته هم سلام وایه، دا همغه قصه کړې ده د ټیپۍ. بیا قاضي صاحب وایي قاضي صاحب د دې دومره پوښتنو په چې کې دلته ته راغلی وای ډېر خوند به یې کړی وای. ننګیال صاحب له ښار او سیاست دواړو نه لرې اوسېږي، دا ولې؟ نو ښار نه خو د ښار ژوند خو ډېر ګران دی. زه په کلي کې خوشحاله وم، بیا د کلي ژوند یو چا په ما خراب کړ. نو هغه ما یوه لیکنه کې سړی هم ښودلی او هغه وجه مې هم ښودلې وه چې دا ژوند یې په ما خراب کړ. نو اوس کله کلي کې کله کابل کې.
ښه حاجي صاحب هم دلته موږ سره ناست د حاجي صاحب مطیع الله خو پوښتنه هم دلته لیکلې ده چې د مطالعې په اړه به په ځوانانو باندې استاد یو غږ وکړي. استاد خو مخکې هم د مطالعې یادونه وکړله چې دغه د کمپاین پوښتنه چې ملګري کړې وه چې ولې اوس تبلیغات دومره اغېز نه لري لکه څومره چې د جهاد په وخت کې لرل. نو د مطالعې په اړه باندې دی وایي چې ځوانانو ته استاد څه شي وایي؟ د مطالعه خو ډېره ضروري ده او د مطالعه بیا دغسې شي چې سړی باید عادت وګرځي او د عادت ګرځي هم که سړی دغسې په انهماک او توجه او دقت باندې وکړي نو د مطالعې خو ژوند نیمګړی څه چې بیخي سړی ژوند نشي کولی. زه خو وایم چې لکه اکسیجن دغسې په کار دی چې سړی مطالعه وکړي او دا مطالعه ده چې ذهن خلاصوي. دا مطالعه ده چې یو انسان خصوصا ځوانان د دغه کشالونه لرې باسي، ده ته یو جهت ورکوي، ده ته خپله دا ډاډ ورکوي چې دا خپله یو نظر د دې په ځای چې بل چا پسې لاړ شي خپله دا خپل نظر ولري د پیښو د قضاو په رابطه د ده خپل قضاوت وي، د ده خپل لیدلوری وي. نو مطالعه خو ډېره ضروري ده. بالکل. استاد د قاضي صاحب بیا پوښتنه کړې ده چې دا خلک وایي د حقاني صفت پکې زیات شوی دی، یا په یو شمېر پخوانیو هستیو تازه ارزونو ته اراده شته یا نه، مثلا له مجاهد حقاني تر ترهګر حقاني چې حال و ماضي پکې پرتله شي. نو ما خو د مجاهد حقاني سره وخت تعلقات وو، بیا وروسته چې زه د کابل نه ووتم بیا د ما سره تعلقات نشته او زه د راډیو نه دوی مار وي زه مار وم. نو د دوی خپل قضاوت دی د ما خپل قضاوت دی. او قاضي ګل ته به زه یو خبره وکړم چې ننګیال صاحب مخکې وویل چې ما خپلې مشاهدې لیکلي دي او دی ډېر کوشش کوي چې مشاهدې ولیکي، نو دی به اوس څه دا راټولوي چې دا ترهګر و فلانی و. او بل دا دی چې زه خپل یو فکر لرم، دا د چا ما د چا نه په هغه نه دی اخیستی، په پور مې نه دی اخیستی، پټ کړی مې کاپي کړی مې نه دی. د ما خپل نظر دی کمزور وي غلط وي خو د ما خپل دی. زم یو مطالعه لرم، ما هم د حالات د نږدې نه لیدلي و، زم ځان ته د حق ورکوم چې په دغه پیښو قضایاو کې خپل نظر ولرم. نو د هر چا باید خپل نظر وي، په هغه څپو پسې لاړ نه شو چې کله یوه څپه راشي. وخت اسد جان سره موږ خبره کوله، یو وخت کې په دې پېښور کې په دې تنظیمونو کې عرب مقدس و او بیا وروسته په دې کابل کې شوروي سلاکار دلته مقدس مشاور او اوس امریکایي دغسې دی متاسفانه. نو دغه څپې دي، د څپو پسې چاره هم نشته، خو مګر سړی باید لږ فکر وکړي چې زه یو څه یم، یو څوک یم، یو څه لرم، یو څه مې تجربه ده، یو څه مې مطالعه ده، یو څه مې معلومات دي، که پوه هم نه وي ما غوندې په معلوماتو کېدای شي. نو بیا دا قضاوتونه هم هسې آني و فوري قضاوتونه هم چې دغه څپې په بنیاد باندې څوک کوي، دم بیا وروسته یا پښیمانه شي سړی یا حقیقتونه واقعیتونه نور راوځي. اوس هغه فکر چې موږ یو وخت کې درلود دا څومره صحیح و څومره کمزوره و، اوس سړی پرې پوهېږي. نو دا اسناد راوځي، اوس خو هېڅ شی پټ نه پاتې کېږي، دا به راوځي او دا قضاوتونه د خلکو حق دی. موږ خپل قضاوت په نورو باید ونه تپو، هر څوک حق لري چې قضاوت وکړي او خپل یو فکر یو نظر ولري او ناخوښ هم د هر چا طبیعي حق دی. بالکل. قاضي صاحب دلته د رڼا ستونزه ده، نو ځکه موږ په دې ځای کې ناست یو، کتابونه هم که ته وینې شاته سته. ډاکټر صاحب جمشید ویلي و چې قانع اکا سره د اړیکې څنګه دي، نو هغه خو مخکې دوی یادونه وکړه چې زما مجبوري ده ځینو خلکو سره انډیوالي، لازم او ملزم نه یو، ظالم او مظلوم یو او د ځینو خو زه د شرع ځان ساتم، نو که اوس د مجبوریت نه اشنایي کوم. شلمان صاحب ویلي دي چې ننګیال صاحب هیر نه کړي او اختر ته راشئ دلته په چکر باندې. شلمان صاحب اسد جان سره همیشه زه ستاسو هغه یادونه راسپېړم او هغه خاطرې مې یادوم. او یو کتاب دغه د مرګ په وزرونو کې یوه کیسه ما لیکلې وه چې زه اوس هم دته دعا کوم، ده ما ته وایي دا خبره مه لیکه، او هغه خبره داسې ده چې اوس د یادولو هم ولاکه وایي چې زه یاده کړم، خو زه نه ډېر ممنون یم چې ده زه د هغو نه منع کړم او خبره ما ونه لیکله. اوس ډېر خوشحاله یم چې
دا ښه شوه چې خبره مې ونه لیکله. استاد هغه خبره به ما ته بیا وکړي د ویډیو نه. سلمان صاحب خو دې یادېږي چې موږ او تاسو یو وخت کې کم کال و چې ګرمي وه سوات ته تللو د سره چې دغه شولو هماغه چې د کتاب چاپېدلو تاسو چې ځانم خوځوه بس د بیا موټر د میوو نه چرګانو نه سیشي نه ډک کړی و وایي چې تاسې ځئ نو بیا هلته به لاره کوي. سلمان صاحب یوه بله قسم تاسې کوله هغه خو زما ټوله نه ده زده چې یو مجاهد پسې خبرې کړې وې موټر کې چې راکوز شوی ورته په کار شوي نه سلمان صاحب د اوس ورپه زړه شوي هغه خبره. سلمان صاحب خو موږ ټولو باندې ډېر زیات ګران دی. موږ خو کور ته هم ورغلي و دی خپل یو موزیم هم لري په کور کې ډېر ښه موزیم لري. دا رازق جرأت لري ډېر داسې اخلاقي جرأت یې دی او په د هغو په د پیښو قضایو کې خپل نظر دی. په هغه لویه کې چې دی کوم فکري اډانه ده د فکري جوړښت یې پوه کې دننه بیا د خپل نظر دی. موږ هم په لویه کې په یو فکري جوړښت کې تنظیم شوي دی کې شک نشته خو بیا په دې کې دننه زموږ خپل نظر دی. داسې نه دی چې بیا ننګیال صاحب زه به د لیدونکو ته د سلمان صاحب لنډه قصه وکړم. سلمان صاحب د ملکڼ دی استاد دی زموږ ملګری دی او ډېر تقریبا د 40 کالو سیاسي ورکر دی د دوی په اصطلاح. جالبه دا وه چې هیوادمل صاحب دی په پېښور پوهنتون کې یو دغه جوړ کړی و د احمدشاه بابا یو سیمینار جوړ کړی و. په هغې کې د ده یو مقاله وه نو هلته پریشان خټک ناست و. پریشان خټک خو ته پیژنې چې څنګه خوله ورسره وه او پریشان خټک هغه څوک و چې هغه به جنرال ضیا ته د تقریرونه لیکل نو ډېره قوي خوله م ورسره وه او ډېر ښه استدلال هم ورسره و. سلمان صاحب چې پاسې د مقالې ته نو په د مقاله بیخي داسې بل قسم کړل. هلته چې وکتل چې دی ناست دی نو په هر 2-3 کرښو پس به ویلې چې درباري لیکوالانو داسې او درباري لیکوالان داسې او درباري لیکوالان داسې دا درباري لیکوالان به هسې په دې مقاله کې یو ځای کې داسې ښه ارتباط به ورکړه ځای به یې کړه. نو دا پریشان خټک دومره غصه شو دا تک سور دی او دا خولې پرې را روانې دي او ډېر بد ګوري او دا خاموشي خپره ده په دې دغه کې ځکه چې جنرال ضیا په وخت کې پریشان خټک غوندې سړي ته چا داسې خبره کولی شو دا داسې ویل لکه خپله جنرال ضیا ته چې دا خبره کوي. نو ډېر دا فضا یو قسم شوه. موږ داسې فکر کوو چې سلمان خو به ډېر خراب کړي داسې یا به څه وخت پس بندي کړي یا څنګه. نو پریشان خټک چې پاسېده د نه پس هغه ګوته جیګه کړه وایي زه خبرې کوم د ده په دغه کې جواب کې نو هغه پاسېده بیا یې په ده باندې خبرې دغه کړلې ډېرې خبرې وکړې. ده ورته اخر کې ویلې مننه. ډېر خوند دی ډېر حوصلهناک سړی دی او ډېر عجیب دی. دغه رازق فهیم صاحب چې دی دا خو د اسد لره ډېر نږدې ملګری دی. دی خو دواړه د یوې ادارې فیلو هم ول. وایي شهرت صاحب د دې 40 کلونو په پار اسد دانش ته څه نصیحت کوي یعنی څه ډول نصیحت ورته وکړي؟ نو نصیحت خو به دانش صاحب موږ ته کوي ځکه چې موږ د ده نه ډېر څه زده کړي دي د ژوند تېرولو لارې چارې هم د ده نه ډېرې زده کړي دي. یو بل ملګري ویلي وایي هغه د لنډۍ قصه یې ونه کړه چې دا دوی خپله اورېدلې وه له استاد رباني نه دا خپله یوه محفل کې دا یو بل هغې هم کړې ده. وایي میوند واټ کې مجاهدینو له سړي واسکټ واخیسته هغه کمیس او پرتوګ پاسې وایي زنده باد مجاهدین او زنده باد اسلام. دا یې هم مشاهده وه. نو دا کابل کې خو دغسې اوس هغه وخت د کتاب کې ډېرې پېښې ما نه دي راخیستې ما نه پاتې دي ډېرې جالبې پېښې هغه وخت کېدلې او نه پوهېږم چې دا به ما لیکلي وي که نه. یو سړي وی چې دا د مجاهدینو په مخ کې وي زه خپل دغه جایماز ته خجالت یم هغه چې لمونځ مې پرې کوه نو چا پوښتنه دې وکړه چې ولې وایي چې په دغه جایماز ما د مجاهدینو د کامیابۍ دعاګانې کړي دي. اوس هغه دعاګانې زه په دغسې یو شکل وینم چې زه خپله ترې ویرېږم. بالکل دا سبز علي خان ناظم صاحب هم ویلي چې په افغانستان کې رښتیا ویل اورېدل او په هغې عکس العمل ښودل ګران کار دی. په تیاره کې یو ملګري و دې تیارې نه ځان باسو او بل ویلي چې دا مغزه به کله رالیږي دا مغزه به هم در ولېږو. خوږې یوه خبره کړې ما 12 ګرامه مغزه نه دی لوستلی په کار د ویل ولې ښه ده چې ودې لوسته ډېر شیان به درته روښانه شي خو دا نوم یې وایي ولې ورته 12 ګرامه مغزه ټاکلی کوم کرکټر دی چې 12 ګرامه مغزه لري که بل څه. دا خو ډېره جالبه قصه نه ده په همغه کتاب کې ولوله واضح شوې ده. زه په خپله د دې کتاب ځینې ډېرې جالبې هغه چې ما ته دي برخې چې دي هغه یو دا و چې د 12 ګرامه مغزه نوم څنګه ورته ټاکل شوی ده. بل هغه تاسو چې بندیانېږئ پکې هغه برخه
په هغه کې خصوصا هغه د مزار نه یو هلک عسکر چې وي بیا ستاسې ملګری ورته وایي چې زما ورور هم هلته شته او چې برادر امام ګلمجام بود ګلمجام هست داسې ورته یو پکې د هغه خبره وه چې هغه سړی به راغی زما ګوته به یې ګروله راباندې ستاسې ملګری او دا د فکر وکړه چې دا یا مړ شو یا هغه د پیر ورخطایي چې هغه ته وایي چې نغملو منګه منګلو نغمه ترې نه غلطېږي ورخطا دی نغملو منګه دغه قاضي صاحب بیا یوه پوښتنه کړې اکثرو بهرنیو استخباراتو یا نظامیانو او داخلي طرفینو خاطرات لیکلي چې اکثرو یې پکې ځانونو ته برات ورکړی درواغ یې ویلي د دغو درواغو تحلیل که د ده له قلمه ولولو تاریخ به له مسخه کېدا هم وژغورل شي او د لوستونکو فقه القضاوت به هم نه اختطافیږي چون دوی بهتر او مدلل تحلیلولی شي او شلمان صاحب ته هم سلام ویلی ده هغه به خپله ولولي ستاسو سلام او دا خو د ما سره ډېر یاداشتونه دي اسناد دي چې هغه دې کتاب کې نه دي راغلي نو هغه اسناد باندې زه کار کوم چې دا ټول د دغه تقریبا د 40 کالو دغه کمزورۍ او نیمګړتیاوې او غلطۍ او تېروتنې یا هغه تصویرونه سړی په لفظونو کې په ټکو کې سړی راغونډ کړي نو د دې لپاره نه چې څوک موږ په دې باندې تحقیر کوو یو څوک وغندو د دې لپاره چې دې نه موږ څه زده کړو چې په آینده کې بیا د موږ بل نسل د دغسې مصیبتونو نه داسې فجایعو نه دغسې غمیزو نه وژغورل شي د وطن وژغورل شي نو که موږ دا خلکو ته ونه ښیو معنا به یې دا وي چې موږ د دوی نه خپل تاریخ پټوو که نور هم دغسې خلک وي جرأت وکړي دغه وختونو کیسې دلته څه تېر شوي کابل کې هم وضع دغسې نه وه چې اوس موږ فکر وکړو چې دلته هم دغسې توطیې دغسې جنایتونه ترسره شوي دي لکه هلته چې ترسره شوي زه هم د دواړو خواو د مشکلات باید سړی ټول کړي بې د نه چې چا د محکومیت پرېکړه وکړي خلکو ته یې امانت په شکل باندې وړاندې کړي بالکل د احسان الله ګلاب صاحب ډېره مننه د لیکلي چې د استاد قلمي جرأت مې ډېر خوښ شو کټ مټ لکه د خوشحال بابا غوندې دی ډېره مننه ژوندی اوسئ د میرویس ایوبي صاحب دا پوښتنه مخکې هم کړې وه اوس یې دلته بیا لیکلې ده چې اکثره ځوانان اوس هم په پخوانیو افکارو کې ښکیل دي څنګه کېدی شي چې نوي افکار او واقعي افکار خپل کړي استاد مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه چې ښه لاره یې دا ده چې دوی مطالعه وکړي کتاب ولولي او خپل فکر ولرلی شي وایي د حکمتیار حکمیار د لیکلي دي پر لاسونو باندې اوس هم ځوانان اوښکې تویوي که څوک د خلقي زوی دی اوس هم بې له دې نه چې په دې باندې نور پوښتنه نشته نو استاد خو یادونه وکړه که بیا هم څه ورته وایي چې اوس هم وایي په زړو افکارو باندې شخون وهي دی نو دا باید داسې نه وي موږ ډېر څه ولیدل د ډېرو تجربو نه ووتو اوس باید په یو نوي فکر باندې موږ ځانونه عیار کړو او د هر چا یو رول و مګر مصیبت دلته دی چې یو څوک داسې نه کوي چې په د سیاست کې هم تقاعد شته د سیاست کې هم خلک ولی خان مثلا د سیاست نه تقاعد وکړه دلته خو د سیاست نه هم څوک تقاعد نه کوي مشکل هم دلته دی اوس حکمتیار صاحب یا نور کسان هغوی سیاست هم نه پرېږدي او په ګوند کې دوهم کس هم نه لري چې هغه بیا وروسته نه د کورنۍ نه یوازې حکمتیار صاحب نه ده نور تنظیمونه هم دغسې دي نو دلته یو میراثي سیستم دی او یو تپل شوی سیستم دی چې یعنې یو سړی به تا ته ځان مقدس بولي هغوی به هېڅ غلطي نه وي کړې غلطي به ټولو نورو کړي وي دی به خاطرات هم لیکي لکه قاضي صاحب چې یاده کړې وه دی به ځان سپین باز راوباسي او ټولې غلطۍ به نورې کړي دی به هېڅ اشتباه نه وي کړي هېڅ تېروتنه به نه وي کړي نو داسې خو نشي کېدای یو سړی خو په رښتني خامخا به چا تېروتنه کړې وي غلطۍ وي کړي ما تر اوسه د یوه سیاست مدار دغه د اشرف غني او د کارزي او دغلته چې څوک دي د په شمول د تنظیمونو شمول دغسې څوک نه دي چې ویلي دي چې یاره دغه مثلا باندې زه پوه نه شوم او د ما نه یوه تېروتنه وشوه دا باید داسې نه وای شوي داسې شوي یوه خبره هغه وکړه دغه کرزي صاحب چې د آزاد مارکیټ د ما یوه تېروتنه وه چې دا باید ما نه وای متعارف کړی په افغانستان کې نور د غلطي نه ده کړې دا هر څه سم ترسره کړي دي یعنې هر فن مولا دي هر فن مولا دي انور سپېڅلي دي همدوی انور منیروال صاحب لیکلی دی چې سلامونه مې دي تاسو ته خوشحاله شوم چې
ومې لیدی پېښور ته د دغه کتاب د 12 ګرامه ماغزه انشاءالله دویم چاپ په پېښور کې هم بیا پیدا کېږي بیا موږ حال تاسو ټولو ته درکوو هلته خو به اوس هم وي په یونیورسټي بوک ایجنسۍ کې شته دی مانیروال صاحب محترم مانیروال صاحب د هملته پوښتنه وکړي بل عمران خان ویلي چې زه بهر یمه نو که هر څوک بهر درځي کړای شي د استاد کتابونه زموږ له کتاب پلورځیه واخلي او تاسو ته یې دروړي سکندر زاهد صاحب ویلي دي استاد وایي ستاسې د خپلې خوښې کوم یو کتاب دی په خپله استاد خو مخکې مې یادونه وکړه خو بیا هم چې یو هغه یې وشي ښه ده استاده نو هغه چې ستا زړه پرې اوبه څښلې رښتیا ووایم دغه د دوزخونو په لمبو کې سوځېدلی جنت دا د ژبې په لحاظ باندې ما ته یو څه هغه ښکارېږي او ما کوشش کړی چې د 12 ګرامه ماغزه کې هم داسې یو ادبي ژبه وکاروم نو ژبې په لحاظ باندې ما ته یو څه داسې هغه ښکارېږي خو دغسې نه چې زه ووایم چې دا نو ما دلته کمال کړی دی کمال خو مو کړی دی استاد زه به په اخر کې یوه یادونه بیا کوم ستاسو په اجازه تاسو بې ردوئ هم نه خو زه به ووایم نجیب امیر صاحب ویلي دي چې جان ستا هغه میلمه کرکټر همدا دی له مجلس نه مو خوند اخلم ډېره مننه امیر صاحب ژوندی اوسې امیر صاحب ته به زه سپیناوی وکړم چې عثمانزی سلامونه ویلي دي ډېر اخلم قاضي صاحب بیا نه دی درېدلی او خلاص دا چې قدرمن ننګیال صاحب او ګلدادا دې راته تر ډېره ژوندي وي او هغه د سخاکوټ قدرمن مشر مې دی هم سلام ومني چې موږ فضل زمان شلمان صاحب بس هغه خپله بیا ولولئ ستاسې میسیج هغه شاه زلمي زلمي صاحب لیکلي یا اوس مهال د خپل لیکل شوي 12 ګرامه ماغزه کتاب شرایطو او حالاتو ته ورته یې څه کتلي چې بیا پرې څه ولیکي او زه خو د یاداشتونه اوس هم لیکم زه د ډایرۍ د هر کال ډایري تکمیلومه او بیا نو که ژوند و فرصت و د دې نه به مواد راټول کړو که نه و نو بیا که چا د مرګه وروسته څه پکې موندل هغه به ټول کړي که نه و پاتې وي شاه زلمي وخت هم ټلیفون کړی او ننګیال صاحب ته یې سلامونه ویلې او ویل چې زه به یې یاد یم که نه یم ته څنګه د یاد زموږ له یاده وځې دا خو هغه د ماین پاکۍ ماسک یو څه وخت شاه زلمی ځانګړی فارسي به یې ویلې زموږ ملګری دی او ننګیال صاحب یو خبره زه به وکړم ستاسو په اجازه چې ننګیال صاحب د شهید الفت او د مشر الفت صاحب نه ډېر متاثره او د دې ډېر نږدې ملګری او کشر پاتې شوی او د همداسې د شهید مجروح صاحب یعنې د ده د فکر او افکار او د ډېر خوند چې ترېنه اخلي دا خلک دي نو ننګیال صاحب چې دا دومره جرأت کوي دا د الفت صاحب الفت ادبي د الفت مرغلرې چې دی کار پې کړی او د الفت صاحب شعري کلیات نو دا هم د دې د خوند یو کار و چې دی پې کار کوه ډېر خوند یې اخیسته او د دې قطعې نه زه فکر کوم چې ډېر متاثره و چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي په اور مې کړوي لکه چې خام مې نه پرېږدي جرأت مې زیاتوي دومره په ځان یم پوه شوی غافل له خپله حقه او غلام مې نه پرېږدي نو دغه خبرې وې چې ننګیال صاحب دومره جرأت کوي او ټولنې ته او موږ ته داسې کتابونه راکوي د الفت صاحب خبره یاده شوه مشر الفت صاحب خو زموږ معنوي مرشد دی او خو عزیز جان چې و د ده سره پېښور کې ډېر نږدې تعلقات وو او ما د اوس په دې مجلس کې هم د اسد جان نه زه یو خواهش کوم چې د عزیز رحمان الفت د آثار د دې موږ د یو دې هم نه چاپوي خو د ده د سیاسي لوبې د ده یو کتاب دی جهاد و دستای پشت پرده د دغه پیښو وړاندوینه پکې شوې ده او دغه سیاسي لوبې ټیټل باندې یوې خواته د روس بیرغ دی بلې خواته د امریکې بیرغ دی یو لاس د روس د خوا نه اوږد شوی بل د امریکې د خوا نه نو دغه که هر څوک هغه په هغه وخت کې لکه د اوس حالاتو ته چې کتلي دغسې د قضایا او د پیښې راخیستې نو دغه جهاد و د ستای پشت پرده چې د پردې شاته د جهاد څنګه لاسونه و د چا لاسونه و څنګه هغه لاسونه فعال و او دغه سیاسي لوبې دا دی چاپ انشاءالله دې باندې ما کار هم کړی دی سیاسي لوبې خو تاسو ته ما ویلي وو هغه مونږ کمپیوټر کړی هم دی مونږ سره شته دی لکه چې په دغه کې مو اوس هم
په هغې باندې به انشاءالله کار کوو هغه او دا کتابونه به او د ده دغه اخبار اوس هم چې هغه افغانستان په نامه د اخبار چاپېده چې د هغو نه هم د ده د مقالې ټولې کړي او یا یې په دغه کې ضمیمه کې د دغه سیاسي لوبو ضمیمه یې کړي یا یې مستقله چاپ کړي. دغه مشال شلمان ملګري سلامونه ولې ډیره مننه. خیال مسجد صاحب وایي چې ما اورېدلي و چې دی لومبی کالم لیکونکی و د کالمونو کومه ټولګه هم چاپ شوې ده که نه جلا چې د کالمونو ټولګه نه ده چاپ شوې خو په زرګونو سلګونو نه به تېر شوي وي زرګونو د رسي کالمونه مې ولا استاد که دا هم چاپ شي ډېر زیات خوندور به وي ځکه ډېر جالب دی کالمونه. زما د ننګیال صاحب خو هره خبره چې کېږي او خاطره لرو دی که اجازه یې وبکړم اوس خو ازادي ده. استاد مخکې کلیر کړه چې د ظالم او مظلوم قصه ده لازم او ملزوم نه یو جالبه قصه دا د ګرانو لیدونکو چې ننګیال صاحب زه او ننګیال صاحب به یو ځای و نږدې و نو مخامخ د ده کتابخانه وه دې خواته زما نو یو ځای به ډوډۍ خوړله یو ځای به ناست و یو ځای به خبرې کولې. یو داسې وخت چې ننګیال صاحب زمونږ او د ننګیال صاحب د یو ملګری چې بشارت صاحب اوس یاد دی په خیر په لندن کې دی هغه د شهادت اخبار مسؤل مدیر شو که نه نو ننګیال صاحب یو کالم شروع که د ډېر پټې شروع که چې حتی حکمتیار ته معلومات نه و چې دا څوک دی دا کالم چا لیکلی دی دا څنګه لیکي خو د ده شرط دا و چې زه څه لیکم تاسې به ایډیټ نه کوئ پکې زه به ازاد یم. هغه ویل چې صحیح ده بشارت صاحب ورسره منلی و چې هېڅ څوک به خبر نه وي او ته به نو سبا چې اخبار راغی د کالم شروع کړی د میوند په نوم چې اخبار راغی ما چې وکتل ده ته مې ویل چې ننګیال صاحب دا خو زمونږ او ستاسې خبرې دي دا میوند څوک دی که نه نو ده ځان تېر که اخوا دې خوا یې که ځان نه پوهېږم ما ته معلوم نه دی ما ورته بیا ویل چې دا خبره خو زما ده دغه ځای نه تر دې ځي دا خو زما خبره ده چې ما تا څه کړې وه بله ورځ دی بیا دغه شو خو لنډه دا چې دی ما نه خفه شو غصه شو ما ته بیا ما د 10 ورځې خبرې ونه کړې خفه و سره ده ویل چې تا هر څه کې کار لرې او دا واغه نو کالم خبره یاده شو ما ته خاطره را یاده شوه تاسو ته مې لنډه وکړه خو به جمال الدین منتظر صاحب لیکلي چې استاد وویل چې زه یادښتونه اخلم ډېری لیکوالان او قلموال داسې وي چې هغوی یادښتونه اخلي خو وروسته بیا د چاپولو او تر خلکو رسولو یې څوک نه وي نو هیله ده چې هڅه وشي او په خپل ژوند یې هر څه چاپ او د خلکو ورسوي نو انشاءالله همداسې به د کالم خبره اسف جان وکړه دغه بشارت خو د ما ملګری دی او دا ملګری کې زه بیا هېڅ د ملګري هم د ما یوه کمزوري ده چې بیا چا سره یې زه نه خوشې کوم نو که هغوی خوشې کوي د هغوی خپله نو د اخبار چلاوه د ما ته یې وایي چې دغسې یو سلسله که ته موږ سره شروع کړو خو ده وایي چې حتی داسې به شي چې ستا خط که خلک پېژني نو زه به یو څوک درلېږم هغه به ستا د خط نه په خپل خط دا لیکي او ډېر سري و مخفي به دا سلسله هغه وي دا به نه ته یې فشا کوې نه به زه یې فشا کوم ځکه چې زه مشکل لرم چې هلته خلک کېدای شي ووایي چې ته د سړي لیکنې ولې چاپوې نو دا ما یوازینی شی چې د اسد جان نه پټ موافقه کړې وه پرې هغه دا کالم و چې د بشارت صاحب سره مې لیکل نو د شک اخیستی و خو ما چې ده سره لږ ترخه کړه په دې مې ترخه کړه چې دی د خپل شک د نورو چا سره شریک نه کړي او نو بیا پټه پاتې نه شوه صمیم صاحب میوندیار په نامه باندې یوه لیکنه وکړه بیا پسې د نورو خلکو هم په دې لیکنه وکړې خو استاد په نورو نومونو باندې تاسو به کالمونه ډېر لیکلي په هغه وخت کې چې ویره وه چې په خپل نوم یې سړی باید ونه لیکي ما نه حتی ویر دي چې کومه د تېرو وختو کې ولسمله صاحب د ما نه پوښتنه وکړه ولسمله صاحب سره خو موږ همکاري کوله په مستعارو نه مو نو ده ما ته وویل چې دا فلانی لیکنه د تا ده که د ما او ما ویل چې ولکه اوس ما ته هم دا پته لګي خو دا زه به داسې پرې ولیکم د کتاب کې راخیسته اوس د کتاب د چاپ شوی دی غالبا د کتاب د لیکنه راخیسته وایي زه خو ګډه به وبولي چې دا ما ته په ګډه لیکلې ده ښه صحیح ده نو د ما نه اوس ویر دي ځکه چې کله ما داسې خپله مې نوم نه دی انتخاب کړی کتابونه هم په مستعار نوم لیکلي دي هغه دغه خپرونې چلوونکي نوم ورته انتخاب کړی دی او بل الفت صاحب چې شهید شو نو ما په ده باندې یو کتاب ولیکه قهرمان شهید دا مې د توریالي وردک په نامه باندې ولیکه دا کتاب اوس هم پیدا کېږي شته دی یو نو بوک ایجنسۍ کې زه وم بشارت صاحب هم و او یو څارنوال و د غزني و که د زرمت و داسې غټ سړی و ډېر داسې خشن سړی و موږ سره په دې دفترو کې پاتې شوی و پېژندم نو دا هم دلته راغی نو د بشارت ما ته وویل چې دا توریالی وردک څوک دی ما ورته ویل زه نه پېژنم
نو د څارنوال کې مداخله ورکوي د ده څه وکړم خو کوم افغان ملتۍ به وي نو بشارت ورته ووایي دا خو ما د پوښتنې ځواب نه شو نه پوهېږم چې دی په دې خبره بیا خجالت شو که نه شو ما خو څېره کې څه هغه ونه لیده نو دا قاضي صاحب نه درېږي بیا یې ویلي دي چې دا یو وضاحت به هم ضرور کوي چې د ځوان پاتې کېدو راز یې څه کېدی دا راز یې فکر کوم ګلدادا ته هم معلوم دی چې ورځ تر بلې ځوانېږي نو موږ هم له زړېدو وژغورئ بیا اعلان دی بیا هم لیکلي دي چې ننګیال صاحب ته هنوز کاملا جوان مانده راز جوانی شم در چیست دا د دانش صاحب وایي دا یې ماجون جوړوي په موږ یې خورو نو زه فکر کوم چې لیدونکي به هم دغه شوي خسته وي ننګیال صاحب هم ستړی شو بس به کو راټولی که نو زه به په لنډو باندې د ډېرو ملګرو د استاز د کتابونو لیست غوښتی وو نو هغه به اسد لاله د ځینو کتابونو نومونه بیا وخت په وخت خپاره کړي به خپلوال باندې موږ به خپاره کړو کوم کتابونه چې اوس پیدا کېږي چاپ شوي دي هغه به هم انشاءالله هغه کو د تاسو ته خپاره کړو زما یوه وروستۍ یادونه دا وه که چېرته تاسې غواړئ چې ټولو خوندور نثر ولولئ نو د استاز کتابونه هرومرو ولولئ یوازې دې لپاره نه چې تاسې به له نثر نه خوند واخلئ محتوا یې هم زبردسته ده او که چیرې تاسې په خپله غواړئ چې ښه لیکوالان شئ او بهترینې لیکنې په آینده کې وکړئ د استاز کتابونه هرومرو ولولئ استاده یوه وروستۍ پوښتنه ده چې یو ملګري پوښتنه کړې وه چې څنګه ځوانان کړئ چې ښه لیکوالان شي د دغه به هم یو ځواب ورکړو بیا که چا یوه وروستۍ پوښتنه کړې وه د هغه ځواب هم ورکړو نور به یې راټوله کړو ما فکر خو د مطالعه داسې ده چې د مطالعې نه د سړي ذهن کې جملې هم کیني او لفظونه ټکي دم کینی نو دغه بل د مطالعه کې سړی دا انتخاب چې د مطالعه د څه دپاره کوم چې زه څه وکړم معلومات لاسته راوړم که زه نثر زده کړم که زه ژبه زده کړم نو که د ده توجه دې خواته چې توجه کوي د ده ذهن کې خامخا دغه جملې دغه مفاهیم کینی او بیا کله چې دی لیکي هماغه ورته راځي بېرته نو دا مطالعه ډېره ضرور ده ورته بالکل د نبي کاکا ډېره زیاته مننه خوشحاله شولو نبي کاکا چې تا هم زموږ د موږ دې وکتلو یاسر علي باچا هم سلامونه ټولو ته ویلي دي نو ستاسې ټولو زښت ته ډېره مننه انشاءالله بیا به هم راځو استاد همدلته وي چې کله کله استاد راته وي او زحمت به ورکولو خبرونه به موږ هم خوند اخلو او تاسې به هم خوند ترېنه اخلئ او دغه په 12 ګرامه ماغزه کې د حقانی صاحب د تکراري پوښتنه په دې هیله چې دا جواب شوی وي او ستاسو اطمینان حاصل شوی وي که چېرته تاسو کتاب لیکه تاسې کولی شئ د خپل ملګري هېڅ غیبت پکې ونه کوئ یوازې مثبت اړخونه یې خلکو ته ووایئ نو ستاسې ټولو ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ تر بیا ژوند خدای په امان